د دې صحابي شونډې غټې غټې دي مخې تور خلکو به تکرکه کوله چې په یو جام به اوبه وڅښلې راغی نبي علیه السلام ته وویل د الله حبیبه خدای به مې ځان ته پرېږدي که نه جنت به مې ځان ته پرېږدي که نه حورې به مې ځان ته پرېږدي که نه پیغمبر علیه السلام چې د صحابي ته وکتل ورته ویې ژړل او بیا ورته وخندل لاس یې پرې واچو ولې بچې واده دې په زړه وورېده که څنګه او ای قربان چې کافرو خلکو به رانه کرکه کوله نفرت به کو چې په کوم لار به لاړم په هغه لار به خلک نه تلل په کوم جام چې به مې اوبه څښلې په هغې به چا اوبه نه څښلې نن مې چې ایمان راوړو مسلمان شوم ستا د باغچې ګل شوم ستا د باغ بلبل شوم اوس به رانه خلک کرکه کوي ما به خدای ځان ته پرېږدي ما به جنت ځان ته پرېږدي نبی علیه السلام ورته وایي واده ته دې زړه کېږي لاړ شه فلاني صحابي ته دروازه ووهه ورته وایي چې نبی علیه السلام رالېږلم نور راځه سړی چې کله لاړ دروازه یې وواله صحابي ورته راووت داسې کوس پاس ورته ګوري څنګه راغلی ورته وایي نبی علیه السلام راولېږلم راغله وایي چې خدای ده ته وګوره زما لور ته وګوره اوس څه وکړو ویل ته کښېنه زه به مې ښځې سره مشوره وکړم مشوره پکار ده چې ښځه او بیړه مشوره وکړي خپله لور ورکړي دی چې کله ننوت خپلې ښځې ته چې د ده نوم واغست چې دا صحابي نبي علیه السلام رالېږلی ستا د لور سره د نکاح کولو دپاره رالېږلی لور دې ورکې که نه ورکې هغه حیرانه شول چې خدای څه وکړو اوس به څه کوو ویل نه زه مې خپله لور دته نه ورکړم دا خو د رنګه تور دی کور نه لري خیمه نه لري قوم نه لري قبیل نه لري هغه ټول پرېږده نه دې کور لري یو شی دې نه لري کاشکې چې پرنګ خو لږ جوړ یو خیمه خو یې درلودی چې زما لور ورسره پکې شپې تېرې کړې وې لور مې بیا بهر ته ورسره ولیده لور یې خبرې واورېدې راووته مور یې شی دي ولې داسې خلک ایمان تېروي مور نه ایمان تللی پلار نه ایمان تللی ورور نه نن ایمان تللی غیرت دې نه تللی نه پښتو چا کې پاتې نه ایمان چا کې پاتې نه غیرت چا کې پاتې ولې دا خلک په دې نه پوهېږي چې سهار د لور وځي تر ماښامه پورې 200 خلک جهنم ته خطا کړي دا پلار مور یې پرې نه پوهېږي اسمان چې وریځ شي مونږ وایو خدای باران وکړي یا الله د تیږو باران را باندې مه کوه خدایه د تیږو باران را باندې مه کوه خیر دی که دا بل باران را باندې نه کوې مې کوه خو د تیږو باران را باندې مه کوه موږ خو داسې عمل نه دی کړی چې موږ ستا د رحمت په تمه یو چې ته به موږ رحمت راووره لورې راووته مورې پلار مې څه وایي چې بیا ورسره ته په جنګ یې لورې پیغمبر علیه السلام هغه صحابي رالېږلی ستا نکاح ته نه دې ورکو هغه هېڅ شی نه لري لورې ورته وایي چې مورې ګستاخي نه کوم دته مه ګورئ چې دی به یا کور نه لري یا به توري محمد رسول الله ته وګورئ نن کفارو ته مه ګوره چې شراب راوړي پیغمبر علیه السلام ته وګوره هغه منې کړي نن که کافر په اسلام گزار کوي تی پې مه کوه ته خو د هغه امتي پردی حیا پردی ناموس مه لوټ کوه پیغمبر علیه السلام ته منې کړي عمر فاروق رضی الله عنه خپله زمانه کې ویلي شیدو کې به اوبه نه اچوئ یوه مور خپلې لور ته وایي ولورې شیدو کې اوبه واچوه چې ډېرې پیسې وځي او ورته وایي مورې عمر فاروق منې ګرځولي زه نه کوم دا کار او ورته وایي او لورې نیمه شپه د عمر فاروق به ودی عمر فاروق دروازه کې ولاړ دی اوري عمر فاروق به ودی نه پولیس نه هېڅوک نشته مه کوه اوبه ور واچوئ خدای خو شته که نه نن که څوک خدای ومني غلا به وکړي که څوک خدای ومني زنا به وکړي که چا قرآن منلی اغلا به وکړي که چا قرآن منلی او پیغمبر منلی شراب به وڅکي خو معلومیږي دا چې ظاهر مسلمان دی نور ټول کافر قرار راغلی لور ورته وایي مورې ما ورکړه ما هم دې صحابي ته ورکړه
دته مګوره پیغمبر علیه السلام ته وګوره سړی راوته په ملا وړه بوزه لور مې درکړه داسې خوشاله دی چې قالل کې نه ځایږي راغی پیغمبر علیه السلام ته قربان لور خو راکړه هغه ورته پیسې لري وای نه پیسې نه لرم پیسې ورته ورکړي پیسې ورکړي پیغمبر علیه السلام درغه قربان پیسې راکړه الله ځان ته پیخه کالی وکا ځان ته خیمه په واخله خور دې په ځان ته جوړ کړه په دې پیسو زه درته واده کوم د چې کله بازار ته لاړه بازار کې اوس صحابي غږ کوي څادر لاس کې دی اے خلکو نبی علیه السلام جنګ ته لاړل نبی علیه السلام غزا ته لاړ کافران راغلي په مدینه منوره حمله کوي دی وایي خدایا پیغمبر علیه السلام دې جنګیږي او زه دې واده کوم پیغمبر علیه السلام د قرباني وړاندې کوي زه دې واده کوم نه کوم توبه په لږو پیسو یې ځان ته واغست او نورې ځان ته یو څادر واغست غره واغسته توره واغسته او یو غټ څادر واغست خپل مخ نه وربوز نه تاو کسترګې ښکارا پاس باندې شو غزا ته لاړ سعد نومېده سعد نومېده سعد کله چې غزا ته لاړ نو پرې په کافرانو کې وایسته یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته د جنګ په دوران کې وایي قربان دغه څوک راغلی ډېر امداد د مسلمانانو وکړو دې وخت کې دی په کافر د تورې غزار کوي چې لاس یې تور ښکاره شو پیغمبر علیه السلام وایي اظنه سعدا ما ته خو سعد ښکاري ده ته خو ما ویلي چې واده ته سودا وکړه دا څنګه راغلی په دې وخت کې بل طرفه په کافر د تورې غزار کوي سعد رضی الله عنه داس نه لاندې راګزارېږي پیغمبر علیه السلام راغی سعد په خپل ورون واچو سعد لا ژونده دی ورته وایي قربان خدای به مې ځان ته پرېږدي که نه جنت به مې ځان ته پرېږدي که نه هورې به مې ځان ته پرېږدي که نه ټوټه ټوټه وینې تېدارې وایي او لا یې په زړه کې همغه ګیله ده پیغمبر علیه السلام یې اوښکې وچې کړې ورته وایي سعده چا چې د خدای دپاره قرباني وړاندې کړې رضی الله عنهم ورضوا خدای به درنه راضي وي دا ورونو دا اسلام دونه مخ نه دی راغلی چې نن دې هر سړی پرې نقري هر سړی د اسلام مخالفت کوي د سعد خو د ځوانانو په خپلې وینې قربان کړي په دې باندې سونو خلکو خپلې وینې توی کړي نن هر څوک راپاڅېږي زه مسلمان یم د مسلمان ترجماني کوم اے سعده ګیلې مه کو پیغمبر علیه السلام ته یې مخ واړه ویې خندل شیبه بعد سعد رضی الله عنه روح پرواز کې جنگ چې کله تیر شو څو ورځې بعد صحابه کرام ته پوښتنه کوي پیغمبر علیه السلام سعد چې کله ژړل تا داسې مخ واړه ودې خندل څه و نبی علیه السلام وایي اوس سعد ګیلې کولې چې ما به خدای ځان ته پرېږدي که نه جنت به مې ځان ته پرېږدي که نه حورې به مې ځان ته پرېږدي که نه الله جنت نه حورې ته لاس کې اوبه ورکړي په منډه یې سعد ته ویسه کله چې حوره راغله ما نه شرمېده مخکې نه راته ما ته یې مخ واړو تر څو مې چې مخ راړو حوره هم راونه رسېده او سعد تږی د دنیا نه لاړ دا ورونو دونه خوار دین نه دی او نه دونه بېکاره دین دی ان الدین عند الله الاسلام الله دین را لېږلی او د اسلام دین د مسلمان به په قرباني وړاندې کېدو او کې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد